دا د سوات منګوره ښار دی. یقینا چې د دې ښار چاپیرچل ته لوی الله ډېر زیات ښایست بخښلی دی چې تاسو یې وخت په وخت زما په ویډیوګانو کې ګورئ. خو د دې ښار په چاپیرچل کې د تلیسیمیا داسې ګلالي ماشومان اوسېږي چې د هغو د ژوند پایه ما او تاله الله پاک په لاس کې راکړې ده. که ما او تا وغوښتو نو دا ګلالي ماشومان به خپل ژوند وکړي، خو که ما او تا ونه غوښتل نو دا ګلالي ماشومان به زما او ستا نه بې وخته په هغه لار باندې لاړ شي په کومه لار چې به یو ځل ما او تا هم ځو. سوات کې داسې شازلمی دي، داسې زلمی ځوانان دي چې هغه بلډ اکټیویسټ دي او د وینې د فراهم کېدو دپاره هلې ځلې کوي. د هغو خواهش دا و چې د نوي کال د شروعات چې کوم دی دا مونږه د تلیسیمیا د هغه ماشومانو سره وکړو کوم چې د 2020 فاتحان دي. بېشکه 2020 چې کوم دی هغه د پوره انسانیت دپاره ډېر زیات سخت کال و، خو د تلیسیمیا ماشومانو دپاره چې کوم دی د هغې نه هم زیات و. تلیسیمیا به کم کسان چې نه پیژني په سوچه پښتو کې هغه داسې ده چې زموږ وجود چې څونه کار کوي دا په وینه باندې کوي. موږ ته د اکسیجن سپلای، د خوراک او د طاقت هر څه د وینې کار کوي. او دا کم ګلالي ماشومان چې دي د دو په وجود کې دا صلاحیت نه چې خپله وینه پیدا کړي. نو که زما یو ورور یا ما یا ولا بل چا وینه ورکړه نو دو به چې کوم دی ژوند ځواک وکړي، خو که دو ته وینه میلاو نه شوه نو دو د ژوند هغه پایه چې کوم ده په قضیې کې به وردېږي. نو زما هم خواهش و چې د دې ملګرو سره د دې ګلالو سره د 2020 د دې اصلي جنگجوانو سره خپل د کال د اولنۍ ورځ تېره کړمه او تاسو ته یې هم وښیم. نو دغه ماشومان ګلالي به نو د ایونټ چې کوم دی هغه به ګورو چې په دې ایونټ کې څه کېږي. نو موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نعمان دی او زه له پوزې باندې سره تعلق ساتم او زه تلسیمیا میجر پیشنټ یم او هر 15 ورځې بعد زه یو وینه کوم. زما نوم زرغونه دی او زما میجر تلسیمیا ده، ماته هفته بعد وینه وي. زما نوم عزیر خان دی، زه منګورې نه تعلق ساتم. پلار نوم یې امجد علي دی او ماته تلسیمیا میجر دی او زه اوس ماشاءالله ډېر زبردست روټین مې روان دی او اول به ماته بلډ 1 میاشت بعد چینج کېدو، اوس ماته 6 میاشت سال بعد چینج کېږي. نو د هغې دپاره زه میډیسن چې خورم او کوم آیرن ستنې دي زه هغه وایم انجکشن یې ډیلي. زما نوم سونا ده، زما میجر تلسیمیا ده او میاشت پر سره د بلډ دی. जवानों को मेरी आहे सहर दे और फिर इन शाहीन बच्चों को बाल पर दे. खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे. سره ټول انسانیت ولاړ دی، ما سره ټول انسانیت ولاړ دی. ژوند مې د ژوند سره کو شیر کړو، نا امیده نشم، نا امیده نشم. ژوند مې د ژوند سره کو شیر کړو، نا امیده نشم، نا امیده نشم. هغه ژوندون مې خدایه هیر کړو، نا امیده نشم، نا امیده نشم، نا امیده نشم. دوه کسان وفات شوي نو فرشتې پسې راغلې، یو نه یې تپوس وکړو ستا څه نوم دی؟ هغه وایي جي کوثر. وایي سوره کوثر ووایه. هغه وایي انا اعطیناک الکوثر صورت یې ورته تېر کړو، وایي ځه جنت ته. بل ته یې وایي ستا څه نوم دی؟ نو هغه په تندي باندې خواره شروع شوه،
وی زما نوم یاسین دی خو ما ته په کلي کې ټول خلک اخلاص خان وایي. السلام علیکم. زما نوم فواد لطیف دی. د لایف سیور بلډ ډونیشن کمپین کې ایز ا ولنټیر کار کوم او د تیر تقریبا 15 کال موږ په بلډ ډونیشن باندې کار کوو. ثابت پاکستان کې زموږ لینکس دي قسمه قسم سوسایټیز سره زموږ لینکس دي. نو پاکستان کې کوم ځای کې چاته د بلډ ضرورت دی نو موږ هغوی ته د هغوی بلډ هغوی ته پرووایډ کوو. هغوی موږ ته یو میسیج وکړي. میسیج موږ په هغه ځای کې کوم ځای ریسپیکټیو ځای هغې کوم ټیم هیډ هغوی ته موږ میسیج فارورډ کړو او هغه په هغې باندې بیا کار کوي او هغوی ته ډونر پرووایډ کړي. सास की विनी ژوند بدل کړو زما او د ښکلا رنګ را پر سیر کړو نا امید نشو نا امید نشو. قدرمنو د لوی ذات الله پاک نه دغه یو سوال لې چې الله پاک ته په دې قطعه کې داسې شاه زلمي نور پیدا کړي څنګه چې فواد لطیف ته وقاص ته امیر دی کرن پرکاش ته او زموږ نور ملګري دي چې نن د ټول نه غټه خوشحالۍ ورځ چې کوم دا د کال اولنۍ ورځ وه هغه د هغه ګلالو سره تېره کړه. نو ډېر زیات مشکور یم ډېر زیات خوشحاله یم چې زه هم د دې ایونټ حصه ومنم. ښاد آباد اوسئ خپل وروڼه په دعاګانو کې یاد ساتئ او کم کسانو ته چې ستاسو په چاپېرچل کې د وینې ضرورت وي نو په هغې باندې شومتوب مه کوئ. روان یم راپسې شه مارغونه دي خوی دي دروغ دي بې بنیاده